د جهاد منځ ټول په قیام کیږي قاعده نه لري. د جهاد منځ ټول په قیام کیږي قاعده نه لري. شور دی اقدام دی دا د گنج مراقبه نه لري. او په دې مانځه کې د خشوع په ځای غرور خوند کړي کار د تندي د ماتېدو دی دا سجده نه لري. او خلق بوای چې نور بس دی او دا جنگ ترکمه. خلق بوای چې نور بس دی او دا جنگ ترکمه. خدا عبادت ګوري اوقات مکروه نه لري. او په دې مانځه کې په اول سب کې نران ودرېږي. په دې مانځه کې په اول سب کې نران ودرېږي. د سنګرو جمعه ته ښځې اراده نه لري. محترم اساتذه کرام، ګرانو میلمنو او زما هم مکتب ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما معزز سامعین کرام، زه نن ستاسو په وړاندې د جهاد په موضوع باندې څو مختصر خبرې ذکر کول غواړم. سامعین کرام، د جهاد په باره کې د مسلمانانو د عقیده ضروری ده چې جهاد د اسلام په قطعي فرایضو کې یو مهمه فریضه ده. او د دې فرض نه انکار کوونکي داسې کافر دی لکه د مونځ نه منکر چې کافر دی. جهاد پر زغین کې دون بعد پریښودل ګناه کبیره ده او په دې کې فضول باس کول گمراهی ده. سامعین کرام، دا خبره بالکل واضحه ده چې څنګه ګل ته د خوشبو ضرورت دی، نور ته د رڼا ضرورت دی، بدن ته د روح ضرورت دی، غوږونو ته د اورېدو ضرورت دی، دغه شان د الله فزمکه د الله نظام او اسلامی انقلاب ضرورت دی. سامعین کرام، که تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ باندې سرسری نظر تیر کو نو تاسو ته به معلومه شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت تبلیغ سره سره د جهاد جذبه هم لرله. دا اللہ تعالیٰ فرمان دے یا ایوہ النبیو حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی پل امتیان دا جہاد دا پارا تیار کا. کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل رب دا پیغام اوریدو نو دمرا محنت شورو کو چی دا مدینی منوری دا ہر کور او ہر کسین دا آوازون اچت شو حی علی الجہاد او یا حیل اللہ ارکبی. بیا زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کله د بدر په میدان کې، کله د احد په میدان کې، کله د خندق په غارونو کې، کله د تبوک په بیابانونو کې، کله د خیبر په شګلونو علاقو کې، کله د حنین په سخته ګرمۍ کې دا اوازونه کوي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. نبی تپوس کو تر کوم وخت پورې جهاد کو، اے ربا आवाज راغو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ان کافرانو سره تر هغه وخت پورې جهاد وکا چې فتنه او فساد ختم شي او دین ټول پټوله د الله تعالی د پاره شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا تپوس کوي شهید ته بس ملاویږي. اے رکابی ربا आवाज راغو شهید تبا زما دیدار ملاویږي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا आवाज اوریدو نو د ډیر شوق نه وی لودت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا. او کله چې صحابه کرامو د خپل آقا صلی الله علیه وسلم دا جذبه ولیدله نو وی فرمایل نحن الذین بایعوا محمد علی الجهاد ما بقینا ابدا. سامعین کرام، کچرته صرف په واز او نصیحت سره انقلاب راته نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واز او نصیحت زمونږ د وازونو نه ډیر زیات مؤثرو. کچرته صرف په دعا سره انقلاب راته نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا زمونږ د دعاګانو نه ډیر زیات قبلیدونکې وي. سامعین کرام، جهاد کې د مسلمانانو دبدبه ده. په جهاد کې د مسلمانانو د وحدت او د اجتماعت راز پټ دی. میدان جهاد اگر چې د مرګ میدان دی لیکن مسلمان ته په دې کې زندگی ملاویږي.
میدان جهاد اگرچہ مشکل دے لیکن مسلمان تا پدی کی دا مشکلات و نجات ملاویگی میدان جہاد اگرچہ دا کور بال بچ پری خودون دی لیکن مسلمان تا پدی سرا خلافت پی الارض او تمکین پی الارض شان نعمتون ملاویگی سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف پویا شے چی جنت دا ترو دا سوری لاندے دے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ اخیرہ کی دایو شیروے استاد شاننا صدقش طالب جانا استاد شانا صدقش طالب جانا ٹول بدن دی نظرانش طالب جانا او چه قرآن عظیم الشان دی پاکیزے کو آپرین دی پسینش طالب جانا وما علینا